أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و اول وقته اول وقت د طواف زیارت چې دی بعد ورسته فجر د سهار یوم النحر د ورځې د اختر و هو دا چې دی فيه په دغه وخت کې افضل بهتر دی، یعنی په دا ورځ کې د سهار څخه ورسته دا طواف زیارت کول دا بهتر دی. وحل او حلال سو له دته نساء شذ دته حلال ده او په ان اخره کې چیر وزنداوي د دیسه عنها دغه وخت څخه وزنداوي ده کوره مکرو دی و یجب واجبیږي دمون دم پر د باندې کچیر وزنداوي ورسته کې دا طواف زیارت بیا پر د باندې دم واجب دی. و بعد ورسته زوال د زوال ثانی نحر د دویمه ورځ د اختر رمی وشتل بکی الجمار د څلو الثلاثه د درو درې څل درې شیطانان بولی یبدو شروع بکی مما د هغه سیلی چې نږدې دی المسجد و مسجد خبته و مسجد خبته چې کم نږدې دی د دازه سبب شروع کی ثم ورسته مما د هغه سیلی چې نږدې دی و داغه ته بیا واغه ته چې د وداغه ته بیا نږدې دی هغه دی بیا ویلی ثم ورسته العقبه بیا هغه غټ شیطان دی سبعا په او ډبر سره وشتل کیږي و کبر الله اکبر بوي بكل په هر ډبر باندې با الله اکبر وایي. ووقف ودی دریج بعد كل من الاولين ورسته در هر یو اول څخه ودعا دعا دی وکي ثم ورسته غدا صبا كذلك بیا د دارنګ وکي ثم ورسته بعده بیا د بل ورځ كذلك بیا د غره کم وکي ان مکث کی چیر وخت تیر کی پاتسو بمنا په منا کی او هو دا چې احب شدی ويسقط ساقطیږي بنفر پتلو سره هید ده قبل طلوع الفجر د مخ د راختو څخه د سحر نه وي د پر د باندې غدي چې د ولار چې د سم د دې ځاسم و اذا وخت نفر کولار اله مکه او مکه ته نزل را شوادسی بالمحسب پر محسب باندې دی را شواسي ثم ورسته تا په تواب دی وکي لصدر د پاره د صدر یعنی طواف الوداع یا طواف رخصت دی وکي 7 اشواط وشوته بلا رمل بلا پهلوانی په پدې کې نه کوي وسعي او بلا سعي د صفا او د مروه ثم ورسته شرب و بچشي من زمزم د وبوسه د زمزم او بابا وچشي وقبل مچبکی العتبه هغه پوش هغه د کعبه شریفه هغه به مچکی او وضع کشي د وجه او مخ و صدره او سینه د کشي على الملتزم پر ملتزم شریف باندې ملتزم شریف چې د کعبه شریفه د دروازې او د حجر اسد په مابین کې دلته 2 غزه قدر ځای دی د ځای ته ملتزم شریف ویل کیږي نو دغه ځای ته حاجام ورځي پر دغه باندې د خپل ځان مجي د مخ پر مجي دلته جاړي بغاري وي دعا وکي نو دلته الله تعالی دعا قبلي وتشبث لا سنه د ټینګ کې منګولې د ټینګ کې بل استاری په دغه پوش پسې د کعبه شریفه ودعا دعا به وکي مجتهدان په کوشش کول سر ډیر کوشش وکي په دعا کې ويبكي جاړي متحسرا په افسوس په دار کم جړا بکی يرجع راودي ګرځيږي قهقريا پر شا باندې پر شا د دې ځا سره روان سي حتی در داسې وخت پورې یخرج چې راوځي من المسجد چې رسو راوځي دغه ځا سي د دار کم روان سي والمرأه شذ چې د لا تکشف نبلسي راسها سر بدان لسي ووجهها ومخ بلسي بل وجهها مخ بلسي دا د دې لپاره بیا مخ پټېدل نسته ولو اسدلت کچیر وزړاوي پر د مخ باندې شي علی پر د مخ باندې مجافيا جلاب عنه د مقصدی شي کې پر مخ را وزړاوي لکه کیپ یو شی پر سر پر د کیپ باندې سربېره یو ټکر یو شی را وزړاوي بیا د چشتي د هجر وادي جاز روادي ولا تلبيه بنوي دا شز جهرم په زور به تلبيه نوي هغه لبیک اللهم لبیک دا نه په زور وای خوشزه به په زور نوي ولا ترمل پهلوانی بنکي چې په تواب کې وژه شوري وژه پهلوانی کې دا بنکي ولا تسعى بين الميلين په مابین کې د غدو ميلين د صفا او د مروه زغاسته بنکي ولا تحلق سر بنخري دا شزه بل تخسر کوتای کوي به سبشتان به پرې کې په دی باندې وتلبسو او ابغوندي مخیتن ګندل جامه نه د پاره خدا ول چې ګندل جامه د پاره نه د احرام تړلی خوشزه بیا ګندل جامه به اغوندي ولا تقربوا حجر اسود ته نږدې کیږي په زحامي په غاڼه ګونه کې یعنی په ډیر رش کې چې ډیر رش وي دا ټالی وي و حجر اسود ته دا باندې نږدې کیږي وحيزها حيز د دې چې دی لا يمنعون منکی نسوکن هغه افعال او کارونه د حج کارونه د دې سره منکی چې دا په حج کې سو الا طواف مگر نه طواف نشي کولای یعنی پر کعبه شریف طواف نشي کولای نور حج ګرد مکمل کولای شي دا وفائت الحج او قضا کوونکې د حج یعنی پوتیدونکې د حج دی تا په تواب دی کې وسعی سعی دی کې د صفا او مروه وتحل ځان دی حلال کې او قضا دی راوي من قابل هغه راتلونکې کال بیرته بدارتونکې کال دا حج به راوګرځي کچیر جم پات شو جم پوت سلو
صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.